انسان چې کله وړوکی وي نو هغه د پلار د لارښودنې محتاج وي او په هره خبره کې ته استفاده کوي. چې کله بلوغت ته نږدې شي نو ډېر هلکان بیا دغه پلار کمیل مګني او دا خیال وي چې د خیالات د تیرې زمانې دي. هغه ته بیا مشوره نه اخلي بلکې خپل علمیت په خرڅوي، حالانکه دلته خبره د علمیت نه وي، خبره د تجربه وي او تجربه ته هیڅ لنډه لار نشته. وخت تیر شي، هغه په خپل پلار شي او یو ورځ یې خپل ماشوم بلوغت ته ورسي. دغه عمل چې د سره شروع شي نو دله د خپل پلار احساس ورشي که هر څو د نیمې پیړۍ د عمر او تجربې نه دی هم تیر وي، خو د خپل پلار د تجربې له مخه دی اوس هم هیڅ نه وي. دله د پلار ارمان ورشي او یو ځل بیا د پلار مشورو ته رجوع کوي. ډېر کم خوش نصیبه داسې وي چې بیا یې پلار مشورې له موجود وي. نو هم د نن نه د خپل مور پلار او د مشرانو قدر وکړئ او په هره خبره او مشوره عمل وکړئ. ګرانو ملګرو، که ویډیو مو خوښه شوې وي نو لایک او د ملګرو سره شیر کړئ او زما یوټیوب چینل خامخا سبسکرایب کړئ. خوشحاله اوسئ.